الرحمن الرحیم. قدرمنو پښتنو، تاسو ته معلومه ده چې د جنورۍ پر 8 تاریخه د کلاسیپلا په علاقه ګوال اسماعیلزي کې په یو میډیکل کې چې هلته کلیوال میډیکل دی، ډاکټر جماریم او یو د کمیونټي د سکول یو استاد وي مسعود خان چې دا دواړه ناست دي. سهار نو هلته یو کس په ګاډۍ کې ورغلی، ډاکټر جماریم ته وویل چې ته به موږ سره ځې، زموږ په کور کې بیماري ده. په هغه باندې ډاکټر جماریم ورسره روان شو، یو مسعود خان هم له ځانه سره روان دی په هغه ګاډۍ کې. دغه ګاډۍ دوی داسې د کلي په علاقه کې روانه کړه چې بیا مخته 3 کسان نور هم ناست وو. هغه 3 کسان هم هغه موټر ته ورخځولي وو. اول وار د دوی دا شک و چې دا کلیوال خلک دي، په کور کې د بیماري. په اخر چې څه مخته تللي وو، موټر په خټه کې بساو شوی وو، بالاخره موټر خراب شوی وو. نو دغه کسانو ځان سره ټوپکان وو، هغه ورسره ولو. دغه باندې ډاکټر جماریم او مسعود خان له موټره راکښته کړي وو چې د دوی د په زور وړلو کوشش یې وکړي. زما په خیال علاقایي خلکو دا ویلې چې مسعود خان زور ورسره وکړي، نه تللی پر ده باندې. دوی هلته پر مسعود خان باندې فایرینګ کړی دی، 5 ګولۍ یې ویستلی وي، مسعود خان یې شهید کړي. ډاکټر جماریم یې له ځانه سره وړی وي. نو په دغه ورځ باندې بیا د علاقې د ژوب او د کلاسیپلا چې څو نیم قبایل وو، مختلفو ټبرونو دا راووتلو، په پښو پسې روان شولو تر ماښامه پورې، د 8 تاریخه تر ماښامه پورې له شپې پسې ګرځېدلو. دوی دغه کسان چې کوم وو، د اغواکاران یا ریاستي دهشتګرد، دا یو غره ته ختلي وو. بیا له شپې برته له هغه غره څخه د بل غره په لور باندې له شماله څخه د جنوب په لوري سفر را کړی وو. په نیشنل هایوې چې کوم سړک دی پر دې باندې پورې وتلي وو. د لورلایي د غرونو خواته یې سفر کړی وي. سهار بیا په 9 تاریخ په ورځ باندې دغه د علاقې چې څو نیم خلک وو، سیاسي پارټیانې، د سیاسي پارټیانو کارکنان، قبایل، سپین ږیري، ځوانان د مختلفو قومونو په کلاسیپلا او د ژوب بالخصوص ابلازی او غوریزی او سملزی او دولتزی او باتوزی او هلته د کمردین چې کوم مردانزی ټبر دی، نور د کلاسیپلا چې څو نیم د ژوب چې ټبرونه وو، دا ګډ ځوانان پسې وتلي وو. د 9 تاریخه د 12 بجې خوا وله ما خیال چې دوی ډاکټر جماریم چې وي هغه خلکو په دا غره کې پیدا کړي، او نور چې کوم اغواکاران وو هغه یو بل خواته په دې غره کې پټ شولو. خلکو ډاکټر جماریم راشوه کړي، هسپتال ته یې یوړي، د ژوب هسپتال ته. د دې اغواکارانو چې د علاقې خلک چې وو هغه په غره کې پسې وختلو. انتظامیه هم په دې حال کې بیا شاته ورسره وله. نو بیا د علاقې د خلکو او د دغو اغواکارانو ترمنځ فایرینګ یا د ګولیو دغه حملې چې دي دا روانې شولې. په دې منځ کې هغه لوکل خلک چې دي، چې کوم خلک پر هغه موقع باندې حاضر وو، هغوی ویلې چې 2 اغواکارانو په خپل ځانونه په غره کې چې دي دا دوی سره په لاس کې چې کوم څه ول په هغه باندې وړاو کړل. او یو کس چې کوم وي هغه د علاقې د خلکو سره د ټکانو کولو په بدله کې ولګېدی چې هغه هم خپله ساه پور پرې کړي. هغه 4م کس چې کوم وي دا بیا پرون چې کوم دی ژوندی نیول شوی دی، تر اوسه پورې انتظامیه ته چې دی له انتظامیه سره دی. نو دا ډېره درنه پیښه وله. دا ریاستي دهشتګردي مخکې هم په دې ګوال هیدرزي کې دلته داسې واقعه وشوله، یو 4 کسه د دهشتګردۍ کولو په نیت راغلي وو، خو بیا لوکل خلکو ونیولو. دا 2یم ځل دی چې بیا خلکو په علاقه کې چې کوم خلکو دهشتګردي کوله، دا اغواکاران یا دهشتګرد چې راغلي وو، دا عام او عوام پښتنو په خپله یو لښکر ورته جوړ کړي، یو قامي یو ملي لښکر جوړ شوی. په دې 2 ورځې کې دا خلک پسې ګرځېدلو. اخر یې دا اغواکاران چې دي دا خپل انجام ته ورسول. یو مسعود خان چې دی دا سیاسي کارکون وو، دا شهید شولو. او ډاکټر جماریم چې دی دا بیرته بازیاب شو، ژوندی. اوس څه ټایم مخکې چې کوم خلک هلته ولو، نو هغوی دغه یو خبره کوله چې د دغو اغواکارانو سره په جیب کې د ډېرو خلکو یو لیست وایي، د سرمایه‌داره خلکو یا هغه خلک چې لږ وس لري، د هغو لیست و نمبران یې لیکلي وو. نو دغو خلکو بیا د دغه سرمایه‌داره خلکو څخه د علاقې چې کوم شتمن خلک دي، د دغو څخه یې خود د پیسو ډیمانډ کوئ. دا یو واقعه وله چې پیښه شوله، او د دغې واقعې نوعیت هم دارنګه وي، او اخري انجام هم دغه ځای ته